ماشاءالله ډیره خوږه ده. مهرباني وکړئ دلته کښېنئ. مهمه موضوع په اړه مې در سره خبرې کولې. ښه نو موږ به لاړ شو. پلاره تا خو ویلي وو ما مرته دی. سبا به لاړ شو لورې. له کوبیلای کاکا سره د باید یوې موضوع په اړه خبرې وکړو. سمه ده لور جانې. هو پلاره. زما ګرانې لورې. راځه لورې چې ځو. پلار دې اوس کار لري. ملګرو نږدې شوي ټول ډېر پام کوئ. ممدو هوا خان شاه دروازې ته لاړ شي. نور به له ما سره د مخې دروازې نه ورشو. ډېر پام کوئ چې عامو کسانو ته زیان ونه رسوئ. سمه ده؟ همدا ځای دی. راځئ چې ځو. زه شاوخوا څارم. سمه ده. عثمانه حقانه تاسو له ما سره راشئ. راځئ. وروسته به رسنیز کنفرانس جوړ کړو ملګرو. هلته به ستاسې ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم. اوس نو په اجازه مو. زه هیڅ چېرته هم نه لورې ځم. بده ده وګوره پلار دې میلمه لري. ژمنه هیره نه کړې. حاله نو لور جانې لاړه شه حاله. له پېژندنې مو خوشحاله شوم. زه هم. ښه ورځ. بخښنه غواړم ښاغلی پیکاسو. مهمه نه ده. ماشومه ده نو. ښکاري تا سره ډیره مینه لري. همداسې ده. هیله کوم کښېنئ. ښه موضوع څه ده؟ یو څه موده باید زموږ له منځ نه لرې لاړ شي. څنګه؟ وروره موږ توکې لېږدو پورته لاره بنده ده. امیر صاحب هغې خواته مې یوازې نشته. هلئ راځئ. زرکوئ زرکوئ هلئ. مخامخ دننه کېږو. هر څوک چې زموږ مخې ته راغلل پرته له کومې پوښتنې به یې په سر ولو. څه نظر لرئ؟ څارګر صاحب والله د ثابت ورور حالت هیڅ ښه نه دی. ته ورته وګوره. ثابته ته ښه یې؟ ښه یم ښه یم. لږ څه بې حاله شوی یم. خیري موټر ته او که روغتون ته ځو؟ نه کېږي. موږ خو مارک خواته روان وو. اوس څنګه کولی شو روغتون ته لاړ شو؟ هغه خبره جلا ده او دا جلا ده. هر څه چې درته وایم همغه کار وکړه خیري. سمه ده. نه خیري نه. پیسا ګور ته ورځو. ډاډه یې ثابته؟ زه بیخي ښه یم. د باروتو بوی زما د درملو په څیر دی. څه خبره ده؟ اغلې تا ته امیر زر تش کوي. مورې دا خلک څوک دي؟ پولیس دی لورې پولیس. راځه. زه هیڅ پوه نه شوم چې تاسې څه وویل. مهمه نه ده. د فکر کولو لپاره به ډېر وخت ولري. صبر وکړه. دا ته څه کوې؟ هیله کوم دا کار مه کوه. خدایا دا خو نجیب ده. ګرانو ورونو د پیساګور ځای ته خو راورسېدو. هلئ نو د مرګ خولې ته ورځو. لومړی د دروازې کسان وژنو. ته څه حالت کې خیري؟ هو زه چمتو یم څارګر صاحب. ثابته ته څنګه؟ چمتو یم.
زما درمل مو راواخیستل؟ هو ښاغلیه، روا مو اخیستل. له پیکاس نه کوم خبر شته؟ تر اوسه نشته ښاغلیه. ملګرو د هغوی شمېر ډېر دی، حق مو راوبخئ. حلال دی وي څارګر صاحب. حلال دی وي عاکفه. کله دې ځایه ژوندي راونه وځو. غواړم پوه شئ چې ما هره ورځ شکر ویستم چې ستاسو په څېر ملګري مې درلودل. زه هم که نن جلا نه شو نور به هېڅکله هم جلا نه شو انشاءالله. انشاءالله انشاءالله. هغه موټر وینې چې ولاړ دی ولې هلته ولاړ دی؟ نه پوهېږم. هو زه ځم خبر ورکوم بیرته راځم. ښاغلیه لږ څه په تمه شئ. څه خبره ده؟ لږ څه وړاندې یو موټر ولاړ دی کېدای شي عاکف وي. او کیف دی؟ ښه نو موږ به دننه په تمه شو. هغه د اصلي ښکاره مړه ښکاره شو. هلی نو ملګرو، هله ثابته ثابته په تاسو شوي ثابته وروره ته ښه یې؟ ثابته وروره ته خو ښه یې که نه؟ په رښتیا هم چې هغوی دي. څه ته ولاړې؟ هغوی ووژنئ، ویې وژنئ. ته له ما سره راشه. هغوی راغلل، ټولو سره وسلې دي. ثابته پورته شه، زادې سنبال ثابته پورته شه. ثابته وروره هغوی ټول وژنئ، ډازې وکئ، ویې وژنئ. خیري ډازې وکړه، ځای کوه ډازې وکړه. باید ونه تښتي. خیري موټر ته پورته شه، پورته شه، زر کوه خیري. هله خیري پورته شه، زر کوه. ثابته تښتئ. هله خیري، هله خیري. اسده ورته ووایي تر څو چې هغوی نه یې نیولي بېرته دې رانه شي. درې واړه ختم کړي. د دې سړي دفتر کوم پوړ کې و؟ یو پوړ پورته دی. راځئ بیړه وکړئ. دا نجیب بیا له کومه را پیدا شو. زه اوس څه وکړم؟ فکر کوم هغه ځای دی. راځئ چې ځو. دروازه خلاصه که پولیس یم. موږ سره د پلټنې او نیونې امر هم شته. دروازه خلاصه کړئ که نه نو په زور به دننه شو. دروازه ماته مړ شوی دی. مهرباني وکړئ امر صاحب. د دې تعمیر د وتلو لارې هر ځای ته پام کوئ، پوه شوئ؟ وکیل وژل شوی. سمه ده امر صاحب. یو مامور هم دلته راولېږه. پوه شوم امر صاحب. امیر صاحب له نږدې نه پیدا شوی. هو زر یو امبولانس راوغواړئ. او هو یوازې یو څو دقیقې مخکې وژل شوی. راځئ چې لاړ شو. مخکې له دې چې هغه وتښتي باید وینیسو. هلی راځئ. راځئ چې ځو. خیري سرعت ونیسه، موټر تیز کا. هله خیري زر کوه. خیري موټر نورم تیز کا. له دې لارې نه شم وتلی. امر صاحب هیله کوم موږ ته اجازه راکړئ چې تېر شو موږ کار لرو. بچې ملګرو، چې لاړ شو. ورونو خویندو هیله کوم ارامه اوسئ. په سوداګریز مرکز کې یو قتل شوی. موږ باید د ټولو کسانو پیژند پاڼه کنټرول کړو. اوس هیڅ چاته اجازه نشم ورکولی. څوک وژل شوي دي؟ ښاغلی وکیل. وکیل؟ کوم وکیل؟ یوه شېبه امر صاحب، کوم وکیل وژل شوی دی؟ یو وکیل نوم یې سرګر. پولیس شوي.
سرکان دې وویل تاسو څه وایئ څنګه کېدلی شي هغه زما خاوند دی ډاډی چې هماغه دی تخلص راته نه دی معلوم مورې څه شوي دي په پلار مې څه شوي ها خواشینی یم سرکانه ښاغلی یوه شېبه صبر وکړه څه شوي راځئ ملګرو ودرېږه ما دښته پولیس یم ومې ویل ودرېږه که نه ډاس کوم لاسونه دې پورته که صبر وکړه پولیس یم لاسونه دې پورته که نه نو ډاس کوم لاسونه دې سر ته پورته که ځای نه دې ونه خوځېږي لاسونه دې همداسې ونیسه د کومه تېروتنه دې وکړه په سر دې وله خیری ورته تیز کوه تیز که کله جوړه تیز که ماشین به جام چې سرګر صاحب زرګه به هغوی ووژنه ختمې که وژغورل شو خیری باید یو روغتون پیدا کړو ثابت ښه نه ښکاري سمه ده لږ وروره وزغمه ثابته لږ څه وړاندې یو کلینیک دی هلته لاړ شو سرګر صاحب سمه ده هله بیړه وکړه خیري هله سمه ده زر کوه وزغمه ثابته موږ تا ژغورو ما دې اورېدل باید مړ نه شي وروره وزغمه هله خیري موټر نورم تیز که هله خیري تیز دې که هله سمه ده وګوره ما سره هېڅ هم نشته راشه ومې نیسه دا ځای هم باید وګورو سمه ده باید ډېر پام وکړو سمه ده دا ځای هم باید وګورو سمه ده هر څه دومره وو. اوس باید لږ خوندور خواړه وخورو اغلې دننه نشئ راتلی صبر وکړئ ممدوحه دا ښځه دلته څه کوي نه پوهېدم امر صاحب د وکیل مېرمنه ده اغلې ارامه اوسه هیله کوم ارامه اوسه اغلې هیله کوم چا دا کار کړی لږ څه مخکې دلته یو سړی راغلی و زه او لور مې د باندې ووتلو وګوره که لږ معلومات هم راکړي ډېر به راته په درد وخوري موږ سره مرسته وکړه د هغه سړي نوم درته زده دی کوبیلای کوبیلا شاهین دغه له چې راته معلوم که نه هغه دی. وبینې پېژندلی شي که نه سمه ده مننه اغلې نیازي د اغلې باندې وباسه پاڅېږه مېرمنې راځه دې خواته راځه امر صاحب هغه سړی تښتېدلی دی د تښتېدو په وخت کې یو کس ویشتلی څوک یې ویشتلي زموږ ټولګه حالت یې څنګه دی په خواشینۍ سره مو له لاسه ورکه جنت الفردوس دې نصیب شي که هغه سړی پیدا نه کړم او یې نه وژنم هره ساعت چې اخلم هغه دې راته حرامه وي ممدوحه داسې قسمونه موږ سره ښه نه ښکاري په هوش راشه ډاکټره مرسته وکړه لږ څه نور هم وزغمه ډاکټره ډاکټره مرسته وکړه ډاکټره راځه خیري راځه ډاکټره ډاکټره دلته یې سملوئ ثابته موږ تا ژغورو زمریه ناروغ باندې څه شوي نه پوهېږم حالت یې خراب شو له خولې وینې راغلې وزغمه ثابته وروره وروستی ځل یې څه وخوړل کېدای شي زهرجن شوی موږ ټولو وخوړل خو په موږ څه نه دي شوي ثابته ضریبي نه معاینه کوي سمه ده ډاکټر صاحب په دې څه شوي ډاکټره حالت هېڅ ښه نه ښکاري لومړی باید پوه شو چې څه پېښ شوي زر کوئ بیړه وکئ هر څنګه چې کېږي ثابت رو ژغورئ هیله کوم دا سړی هېڅ ښه نه دی ولې مو یو سم روغتون ته نه دی وړی همدا ځای مو نږدې ولیده زر راغلی او کار وکړه نو ډاکټره څه ته ګورې دا وژغوره که نه
ښاغلي ارامه اوسئ موږ هم هڅه کوو پوه شو چې څه پېښ شوي بیکاره کسانو هغو کسانو زموږ په دفتر برید وکړه خو تاسو ویده وئ که په ښاغلي کوم څه شوي وای بیا سترګې مو خلاصې ونیسئ تاسې دواړه هغې خوا ته لاړ شئ تاسې هم شا دروازې ته تاسې هم دلته پاتې شئ ته هم مخ ته لاړ شه هېڅوک دم له خپل ځایه نه خوځېږي مرغۍ هم دې خوا ته رانه شي څه وشول عقیب مو ونیوه وتښتېدل زموږ موټر لاره کې خراب شو لعنت دې وي یو کار هم نشئ کولی ښاغلیه دوی خو خپلې ټولې کښتۍ سوځولې دي په رڼا ورځ د بدماشانو په څېر هغه هم دفتر باندې برید کوي کومه ستونزه نه لري ښاغلیه درمل مو چې وخوړل فشار به مو بېرته نورمال شي سمه ده ته لاړه شه شفا دې وي عاقف ډېر په غوسه شوی دی د خپل پلار په څېر دی کله چې یوه پرېکړه وکړي بیا له مرګ نه ویرېږي ښاغلیه زه وایم تاسې به ساپلانجا کې د غره کور ته بوځو که څنګه یو لاس ورځې به هلته واوسئ که رښتیا ووایم هغه عاقف او ثابت ما ډېر ډاروي کله چې ثابت مړ شي دا عاقف یوه ضربه د تل لپاره مات شي هغه وخت به نورم په غوسه شي او ډېرې تېروتنې به وکړي او زموږ لپاره به د هغه نیول اسانه وي دا کار زموږ په ګټه دی که نه که ثابت مړ شي څنګه مړ کیږي عذرال ثابت ته یو درمل ورکړي نن شپه هرومرو مړ کیږي البته هغوی دواړه هیڅ خبر هم نه دي دا عذرال په داسې کارونو کې په رښتیا هم بې جوړی دی همدا چې خبر شوم راغلم تاسې ښه یئ ښه یم ستونزه نشته تا د هغه وکیل کار څنګه که لږ پاتې و چې ونیول شم وکیل مړ شو خو نجیب په یو ډول پوه شو چې سالم زموږ سرکان له کړکۍ راغورځولی و د هغه دفتر ته راغلی و که وکیل مړ شوی وي نور نو مهم نه دی پرېږدئ غاسو مېرمنې پوهېږم دا شیبه ستاسې لپاره ډېره سخته ده خو د انځور ته وګورئ ووایي کوبیلا نوم سړی همدا سړی و پخوا ما سره نه وپېژندل دا زما مېرمنه ده خوشحاله شو زه هم خو هم دا سړی دی ته ډاډه یې هو ډاډه یم ممدو له ذکي احیانه د نظارت لاندې نیولو لپاره یو امر واخله زه به هم لاړه شم د بالستیک څېړنو پایله به راواخلم امر صاحب سمه ده بله پیکاسا زه یم سویل تا ته یو بد خبر لرم د وکیل میرمنې نجیب ته په انځور کې وښودې کوم وکیل هغه وکیل چې نن خپل دفتر کې ووژل شو میرمنه یې هملته وه دا هیڅ ښه کار ونه شو پام کوه هره شیبه کیدای شي چې تا ونیسي ښه نو یو کار کوو د هغې لور هم هلته ده هو ښه ده ډاډه یم چې خپلې لور سره به مینه لري په پټه له هغې ښځې سره خبرې وکړه باید پوه شو چې له خپلې لور سره څومره مینه لري سمه ده هڅه کوم ښه هڅه وکړه تر څو چې زه هلته در رسېږم دا کار حل کړه که ستونزه جوړه شوه مسؤله به ته یې سمه ده اوس یې بندوم بالستیک راپور دی څنګه که کوم بالستیک مخکې تا وویل که نه اوهو هغه تر اوسه نه دی راغلی سمه ده زموږ ډله کوبیلای شاهین نیولو ته ورځي غواړم ته هم لاړه شي خو زه باید همدا اوس د راپور کار خلاص کړم امر صاحب راپور نه دی راغلی څنګه یې خلاصوي چې خلاص شو بیا به پرې کار وکړي د ادارې رئیس زنګ وهلی و ویې غوښتل په راپور زه کار وکړم خو که غواړې زه به ورته ووایم چې
بخښنه غواړم ښاغلیه، نجیب امر لا مهمه دنده راته وسپارله. وګوره سویل، دا ځای یو نظم لري او په دولتي ادارو کې د سلسله مراتب په نوم یو څه شته. همدارنګه رئیس صاحب هم په دې سلسله ډېر ښه پوهېږي. که کومه غوښتنه ولرې لومړی باید ماته ووایې، دا مه هېروه. ته اوس زما مرستیاله یې. دلته نه وې ځکه دا ځل درته څه نه وایم. بل ځل زما د امر په مقابل کې څه ونه وایې. په خبره پوهه شوې؟ پوهه شوم. امیر صاحب. پوهه شوم امر صاحب. د وینې معاینات خلاص شول. مهرباني وکړئ ډاکټر ماته یې صاحب. راکړه. څه شوي ډاکټره؟ ته خو به وایه. ډېره عجیبه ده. دې معایناتو کې ښکاري چې د هغه په وینه کې داسې مواد شته چې زموږ په ماشینونو کې نه ښکاري. یعنې څنګه؟ زه اټکل کوم چې کوم ځانګړي درمل ورکړل شوي دي. داسې یو څه دي چې د زړه حمله راپاروي او بیا د مرګ سبب کیږي. دا ته څه وایې ډاکټره؟ موږ نه پوهېږو چې دا درمل څه وخت ورکړل شوي، خو داسې ښکاري چې هره شیبه د زړه حمله راپارولی شي. ښه نو کومه بله درملنه نشته؟ موږ نه پوهېږو چې کوم درمل ورکړل شوي دي. څنګه نه پوهېږې وروره؟ ته ډاکټر نه یې، لاس کې دې راپور او شته پیدا یې که که نه؟ وګوره ښاغلیه، ارامه اوسه. د دې لپاره چې پوه شو کوم درمل ورکړل شوي، باید یو مجهز روغتون ته لاړ شئ. توکسیکولوژیک څېړنې باید وشي، یا هم هر چا چې دا کار کړی وي هماغه پیدا کو. زموږ په شان د عادي کلینیک کې دا کار نه کیږي. تاسې یو لوی روغتون ته لاړ شئ. څارګر صاحب، څه وکړو؟ ثابت روډ مړ کیږي؟ نه پوهېږم خیري، نه پوهېږم، هېڅ نه پوهېږم. څارګر صاحب، فکر کوم ثابت روډ څه وایي. ته راشه راشه راشه. ثابته، هله ثابته، هڅه وکړه چې خبرې وکړې. چا د سره دا کار کړی؟ کوم څه دې په یاد دي؟ هله وروره، هله ووایه وروره. حاضرول وایي. حاضرول دا کار کړی؟ یعنې دا درمل هغه ورکړي؟ بې شرف. وای بې شرفه. ښه نو اوس څه وکړو؟ څه به کوو؟ زه د هغه رزیل کور ته ورځم. ته هم دلته له ثابت سره پاتې شه. زه هغه بې شرف زر دلته راولم. تر اوسه هم کوم بیړنی خبر نشته. د ترور هغه پلان چې سرمد کوجي ته جوړ شوی و تر اوسه نه دی پلی شوی. بې پېښې ورځې موږ لپاره د زیان نه ډکې ورځې دي ښاغلیه. زموږ د حالت د خیر نښه نه ده ښاغلیه، پوه شوئ؟ څه شوي پیکاسا؟ ستاسو کسانو هغه کار نه دی خلاص کړی؟ اوس به ورته زنګ ووهم او معلومات به واخلم. کایامي نیکه، ته ورسره خبرې وکړه. زموږ کار دی څنګه که ځوانه جنګیالی یې؟ یو ساعت مخکې دننه لاړ، خو ډېر بیروبارو بریالی نه شوم. بیا مې خپله هڅه کوم. هڅه مه کوه زویه، دا کار باید وکړې. هله نو مهارت دې ښکاره کړه. زموږ د ملت ازادي، د خپلواکه کردستان خیال یوازې ستا په لاس کې دی. هېڅ ونه ډار شې، لاس دې هم ونه لړزېږي. که ونیول شوم بیا به څه وشي؟ څه به وشي؟ موږ دې بېرته راوباسو. نامتو به شې هغو کسانو په څېر چې ارمني خبریالان یې وژلي وه. هر چیرته به وایې چې نامتو شوم. نجونې به تا ته په خپله د واده وړاندیز کوي. وای خدایه، داسې سلطنت په نړۍ کې هر چاته نه په نصیب کېږي. پوهېږئ هغوی لږ ډارن دي. ما فکر کوو له ماڼۍ مخکې به آزرول د ملتپاله ګوند رهبر په توګه وټاکم، خو ونه شوه. د هغه په ځای یو بله ښه ټاکنه لرم. هغوی څوک دي ښاغلیه؟ موږ ته مو څه نه دي ویلي؟ پیکاس. یعنې څنګه؟ زما مناسب وګڼلم؟ هو، ته د کار سړی یې پیکاسا.
د څېړنو او خبرو په وسیله ډېر ځوانان راپارولی شي. ښاغلیه ما شرمنده کوئ، خو زما مورنۍ ژبه دې کار لپاره مناسبه نه ده. که ملت پوه شي ما به له ترکیې نه هم د باندې وشړي. ډېر ښه او زبردست فکر دی. څنګه دا خبره زما فکر ته رانغله؟ هیڅوک به ستا له پخوانه خبر نشي، اندېښنه مه کوه. 150 کاله کېږي چې په هر فرصت کې دا سندونه له منځه وړو او سوځوو یې. د سرمت کوجي نه خو موږ ته هېڅ ګټه راونه رسېدله، نه له سره تېرېږي او نه هم له ځایه. موږ ته اجازه هم رانه کړه چې د ملتپاله ځوانانو نه په خپله ګټه کار واخلو. د دې ګوند لپاره مو کوم نوی رهبرم تر اوسه نه و روزلی. د هغه ځای ځوانان هم زموږ په خبرو ونه غولېدل، خو د ښاغلي پیساګور دا فکر ډېر ښه او لوی فکر دی. خو په دې ګوند کې چې کوم جاسوسان ځای په ځای شوي دي، د هغوی په وسیله باید دې کار ته لاره هواره کړو. پخوا مو هم د یو پروفیسور په وسیله هڅه کړې وه چې دا ګوند لاسته راوړو، خو زه پوه شوم چې دا کار هیڅ داسې نه کیږي. مخامخ باید پیکاس د ګوند رهبر کو ښاغلو، بله چاره نه لرو ښاغلو. خو لومړی باید له سرمت کوجي نه ځان وژغورو. وروسته له هغه باید هغه کسان هم چمتو وي چې موږ یې ملامت کوو، او جنازه به هم د پخوا په څېر موږ به په خپلو اوږو پورته کړو. وروسته له هغه به خپل شعارونه هم پیل کړو چې سوداګري او ترور دي. رښتیا حضرول چیرته دی؟ هو زنګ ورته ووهه چې هغه چیرته دی. ما ته یې پرېږده. مېرمن دې څه وخت راځي؟ انقرې ته تللې ده، یو څو ورځې نه راځي. اوس که ته ولسمشر شي هغه ښځه به د هېواد لومړۍ مېرمنه شي. ویلې دې و طلاق ورکوې. اندېښنه مه کوه، نن وي که سبا وي طلاق ورکوم. ته زما د زړه لومړۍ مېرمنه یې، نور د چا کیسه کې مه کېږه. څه کوې؟ تل راته دروغ وایې. بلې. چیرته یې میره؟ ښاغلی دې پوښتنه کوي. یو وړوکی کار مې درلوده، اوس خلاص شو. تا خو ویل موږ ته تازه خبر لرې. هله نو زر راشه که نه؟ سمه ده سمه ده، ښاغلي ته ووایه، وروسته به در ورسېږم. سمه ده، د لیدو په هیله. څنګه ښکارم؟ زوړه او بدخویه. بس که نو. مهرباني وکړئ څوک حضرت کور کې دی؟ ته نو څوک یې وروره؟ چې په هوښ راغلی درته یې وایم. ها ډریور هم راغی، هله دروازه ورته خلاصه کړه. هغه بې شرف کور کې دی، مخکې شه. هله نو. عاکفه رذیل سړیه، بې شرفه، ثابت سره دې څه کړي؟ څه مې کړي دي؟ ثابت ته دې څه ورکړي؟ ووایه که نه ټول هډوکي به دې یو یو مات کړم. زه هېڅ نه خبر نه یم عاکفه، د شرف په سر درته قسم کوم. د هغه څه په سر قسم نه کېږي چې نه لرې. مخکې شه چې ځو. ښاغلی کوجي، په ولسي جرګه کې د پیغمبر په سر جنجال او د هغه فاشیستیانو په اړه څه فکر کوئ؟ ملګرو، د ولسي جرګې جنجال په ولسي جرګې کې پاتې شو. له جرګې سره دا کار ښه نه ښکارېده، خو موږ قانون ته درناوی لرو. له مشروع لارې خپلې مبارزې ته به تل دوام ورکوو، او همدارنګه فاشیستانو ته به هم په خپل وخت کې زه اړین ځواب ورکړم. ښاغلی کوجي، ویل کېږي چې ترهګري سازمانونه به خپل فعالیتونه په دې وروستیو کې ډېر کړي. په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟ ملګرو، زه خپلو ټولو ځوانو ملګرو باندې غږ کوم چې موږ هېڅکله د حل لاره په کوڅو کې د لاریون په ترسره کولو سره نه لټوو. دا په دې معنا نه ده چې د اقتدار ګوند عملیاتو ځواب مو ورکړی دی او نور به موږ څه نه وایو.
خو په بدل کې دا لاریونونه زموږ ځوانانو ته لا ډېر زیان رسوي. موږ داسې کومه موخه نه لرو چې د کوڅو په جګړو او لاریونونو هغه ته ځان ورسوو. په ځوانۍ کې ډېر فعاله وئ. هو ما هم په ځوانۍ کې دا کارونه کړي او اوس پوهېږم چې څومره دردونکي کارونه دي. زموږ هېواد ته دا کارونه هېڅ ګټه نه لري. زموږ د ګوند په نوم ډېری وخت جعلي حرکتونه هم کېږي. څنګه چې پوهېږئ په کانګرس کې ځینو خلکو غوښتل چې ما هم له څوکۍ لرې کړي، خو زموږ ملتپاله ګوند د دې لوبه په مقابل کې زر ماته ونه منله. یوازې ستا لپاره ثابت سره مرسته کوم. ته خو پوهېږې چې ته مې خوښېږې. کله چې جلا شوې له ټولو نه ډېر زه خفه شوم. ته د ځان ته ډېر هوښیار فکر کوې که نه؟ اوس زما د ملګري څنګ ته ورځو. که هغه ښه نه شي نو دا نیکتایي به دې کش کړم. کش به یې کړم، ښه به یې کش کړم، وروسته یې لږه نور هم کشوم. کشوم یې تر څو چې ته مړ شوی نه یې. دا نیکتایي به دې همداسې کشوم. پوهېږې زه تا وژنم دې. خبره پوه شوې؟ هله نو مخکې شه، زر کوه. ملګرو بس دی نو، همدومره پوښتنې بس دي. د ګردانو قاتل باید مړ شي. لرې شئ. هله نو مخکې شه. ته نه پوهېږې چې زه څوک یم. ډېره لویه ستونزه به درته جوړه شي. پوهېږم له شاوخوا نه مې ځینې خبرونه اورېدلي دي. مخکې شه، زر کوه. ښه کلکې وتړه. هېڅ چېرته باید لړ نه شي. پام کوه، ډېر ګواښونکی سړی دی. سمه ده ښاغلیه. زه هم در سره ځم. چېرته ځې لیونتوب مه کوه. هر چېرته چې ځې زه هم در سره ځم. کور کې د سړي سره نشم اوسېدلی. اوف سمه ده، لاره کې به د یو ځای کې ښکته کړم. سمه ده. هله راځه. هغه سړی له تا نه څه غواړي؟ اوس نو پوښتنې مه کوه. څه وشول؟ د پیکاس لپاره مو د نیولو امر چمتو کړ؟ اوس به راشي امر صاحب. امر صاحب یو بد خبر را ورسید. بیا څه شوي؟ سرمد کوجي کوم چا ویشتلی دی. مړ شوی دی؟ ژور ټپي شوی، روغتون ته یې وړی دی. چا ویشتلی؟ هغه وسیم نومي هلک. تېره اونۍ د ملي بس په سوځونې پیښه کې هم نوم راغلی و. ښه، هغه نیول شوی دی؟ هلته د عامه خلکو او ساتونکو لخوا په سوکانه او لغتو وژل شوی. اوس حالت خراب شو. ممدوح چیرته دی؟ له نیازي سره یو ځای د وکیل دفتر ته لاړل. هلته څېړنه کوي.
ښه نو بیا هغه پخواني کارونه پیل شول. هلئ راځئ چې ځو. هله نو راځئ. د خدای په امان عامر صاحب وبګورو چې اسو مېرمنه چېرته ده. ولې دا کار وکې هیڅ نه پوهېږم. داسې کوم دښمنۍ هم نه درلود. نور تر څه وخته موږ دلته ساتئ؟ ډېره خواشینۍ مغلې، خو اوس به هغه تورن کس راولي. کله چې تشخیص کو بیا ته تللی شي. نجیب امر عملیاتو لپاره لاړه، ته هم لږ ارام وکړه. په سترګو اغلې اسو به څنګه شي؟ زه ورسره پاتې کېږم. موږ ته چای راوغواړه. په سترګو اغلې څه شوي کایا؟ زنګ دې وهلی و. تر اوسه تا ته په تمه یو، ته چېرته یې؟ هېڅ پوښتنه مه کوه کایا. عاقف زما کور ته راغلی و. شکر دی چې وژغورل شو. څه؟ چې دا راغلم خبرې کوم. صبر وکړه، پلان بدل شوی. سرمد کوجي ویشتل شوی خو نه دی وژل شوی. روغتون ته یې وړي. کوم روغتون ته وړي؟ هغه سړی بل روغتون ته وړ، خو موږ اړ کړ چې ستاسې روغتون ته یې ویسي. ته هم روغتون ته لاړ شه. ولې؟ ولې نه پوهېږې؟ هغه سړی نه دی مړ شوی، ژوندی دی ژوندی. ښه پوه شوم. خپل کار نیم نشو پرېښودلی. ښه نو سمه ده، زه روغتون ته ځم. دا هم پیکاس ته ووایه چې زما کور ته خپل کسان ولېږي. عاقف کور کې بې هوشه پروت دی. زما موټر چلوونکی ورسره دی. سمه ده ورته وایم. هله ښکته شه. ته څه وایې؟ زه دلته څه وکړم؟ ومې ویل ښکته شه. زه ډېر کار لرم، اوس تا ته وخت نه لرم. نه کېږي، نه ښکته کېږم. ښکته شه. لاس مې خوشي که. ښکته شه. دا واخله، د ټیکسي پیسې دي. توبه اوف، کاش چې پریښی مې وای او هغه سړي پې سر مات کړی وای. د دې کار حسابي در سره کوم. مورې پلار مې څه وخت راځي؟ راځي لورجانې، اوس به راشي، اندېښنه مه کوه. ماشاءالله ډېره نازولې ده. پلار سره یې ډېره مینه درلوده. نه پوهېږم څه به وکړو. هلته یو ځل ماته راشه. ورځه لورې. راشه که نه. ورشه ته په کمپیوټر کې لوبې وکړه. سمه ده. په دې عمر کې بې پلاره پاتې کېدل سخته وي. د لور لپاره مو یوازې تاسې پاتې یئ. د هغې لپاره به خپله ټوله هڅه وکړم. که په تاسې څه وشي بیا؟ خدای دې نه کوي. څنګه داسې وایئ؟ کوم سړی چې تاسو نن د خپل خاوند په دفتر کې ولیده هغه ډېر ګواښونکی سړی دی. خو زما خاوند له داسې یو کس سره څه کار لرلی شي؟ نه پوهېږم، خو زه ډاډه یم چا چې ستاسې خاوند وژلی هغه تاسې هم ارامه نه پرېږدي مېرمنې. یعنې غواړئ خپل اظهارات بدل کړم؟ خو تاسې پولیسه یئ، څنګه داسې ویلی شئ؟ زه داسې کوم څه نه وایم، یوازې وایم د لور په اړه مو فکر وکړئ. هغه خلک ډېر بې رحمه دي. کیدای شي یوه ورځ مو لور د پارک لپاره د باندې ووځي خو بیرته به یې مړی پیدا کړي. دا تاسې څه وایئ؟ داسې پیښې موږ ډېرې لیدلې دي مېرمنې. پولیس له یو نم ساتنه نه ده کړې. زه دا خبره تا ته د یوې پولیسې په توګه نه وایم، زه یوه مور یم ځکه درته داسې وایم. دا خبرې خو عامو کسانو ته نشو کولی. پولیس هم په ځینو ځایونو کې څه نشي کولی، تر یو ځای پورې درنه ساتنه کولی شي. که زه ستا په ځای وای لور مې له ګواښ سره نه مخ کوله. ښکاره خبرې وکئ. تاسې د چا پلوي کوئ؟ البته چې ستاسو پلوي کوم. راځه لورې. اوف، ته
څه شوې څارګر صاحب ثابت رور هیڅ که نه دی حاله راشنو حاله زر کوه ثابت وروره ته ښه یې ډاکټره څه شوي بیا پې حمله راغله یو کار وکړئ هیله کوم زه دا ناروغ یو سم روغتون ته لیږم نه کېږي څارګر صاحب یو ځانګړی ډاکټر راولي هر وخت چې راولي زر دې راولي د دې سړي ډېر لږ وخت پاتې دی 1 یا 2 ساعته یې نور زغملی شي سمه ده اوس ورته زنګ وهم سار مې په ما څه شوي سار مې ناڅاپه بې هوښه شوې زه ناڅاپه بې هوښه شوم هو کله چې بوتل دې په سر ولګېد بې هوښه شوې ما ته زنګ دی خو ته نشې کولی چې ځواب ورکړې حاضرول چېرته لاړه تا ته یې څه ارامه کښېنه مه خوځېږه قدرمنو لیدونکو قاتل له همدې ځایه ډډې وکړې د پیښې په ځای کې لویه ګډوډي رامنځته شوه او د ګوند رهبر هم روغتون ته ولېږدول شو اجازه راکړئ چې خپل کار وکړو ښاغلي هیله کوم معلومات راکړئ د دې پیښې په اړه تاسو څه ویل غواړئ غواړو له تاسې نه معلومات واخلو هیله کوم شاته لاړ شئ لیدونکي ټول په تمه دي خالینو ملګرو زر کوئ شاته شئ کومو کسانو چې هلک واهه ونیول امیر صاحب څارنوالۍ ته مو ولېږدول خو دلته اوس هم غوسه شوي کسان شته سمه ده شاوخوا امنیتي کمربند وتړئ څوک باید دننه نه شي سمه ده امیر صاحب هیله کوم ملګرو شاته لاړ شئ زوی مې چیرته دی صبر وکړه ترورې څه کوې ترور جانې هیله کوم ارامه اوسه فکر کوم د قاتل مور ده هیله کوم ترورې ارامه اوسه هیله کوم دې خوا راشه ترورې هیله کوم قربان دې شم دې خوا راشه راځه هله پاڅېږه راځه آفرین راځه هیله کوم ترورې یوازینی زوی مې له لاسه ورکړ راځه دې خوا خدایه زوی مې له لاسه که ستا له لاسه زهرم وي نو څه کم یې زر یو ډاکټر راوغواړه د سړي حالت ښه نه دی سمه ده ما خوشي مې کوي دای غواړي چې څه وکړي خیري امر صاحب دا ځل په رښتیا حق لري هله دا واخله زر کوه زه یې نشم کولی ښاغلی باید دا پچکاري ورته وکړي هغه وایم خوشې که ستا دا کار جرم ګڼل کېږي دا څه بالا سړی دی